د مینې شرط لنډه کیسه. هغه وخت زه په برمنګم کې اوسېدم. له لندن وروسته برمنګم د انګلستان دویم ستر ښار دی. خو د لندن په څیر د خلکو ګڼه ګوڼه په دې ښار کې ډیره نه تر سترګو کیږي. په هغه ورځ د انجمې طبیعت خراب و. له سهاره یې ژړل، خو ماښام یې طبیعت یو څه ښه شو او داسې ورسره د کور چاپریال هم قرار شو. نسیمه هم ستړې وه. مور او لور دواړه له سړې هوا یې بې خبره په توده کمپله کې ویده وي. ما په ټیټ اواز ټلویزیون لګولی و. چا ورو دروازه وټکوله. په لومړی ځل مې داسې فکر کاوه ګوندې باد به وي. لږه شېبه وروسته بیا ټک ټک شو. پاڅېدم، دروازه مې خلاصه کړه. د وره مخ ته یو بوډا سړی له یخني لړزېدلی ولاړ دی. زما نوم جان دی. شپې راخیستی یم. د شپې تېرولو ځای مې نشته. که د شپې د تېرولو ځای راکړئ. په انګلستان کې خو دا دود نشته چې څوک د چاته د شپې ځای ورکړي، خو د خلکو اقتصادي حالت دلته هم خراب شوی دی. له بېکارۍ خلک سوال کولو ته اړ شوي. لومړی خو مې له ځان سره وویل چې بخښنه ترې وغواړم، رخصت یې کړم. مګر د هغه په څېره کې د بېکسۍ اضطراب او په سترګو کې د هیلې او امید نه، خو دې ته اړ ویستم چې شپه ورکړم. په زړه کې داسې راتیر شول چې په خپل وطن کې یم. سړه هوا لګېږي او زموږ د کلي فضل الدین کاکا زموږ د وره مخې ته له یخنۍ لړزېدلی ولاړ دی او راته وایي مرتضی د شپې د تېرولو ځای به رانه کړي. زه له وره بیرته شوم. جان ته مې د ننه راتلو اجازه ورکړه. تودې خونې ته له رانوتلو سره یې په څېره کې د خوښۍ او اطمینان نښې راښکاره شوې. هغه د برېښنایي نغري تر څنګ په څوکۍ کېناست. په زړه کې راتیر شول چې وږی به وي. ډوډۍ مې راواخیسته. 2 هګۍ مې ورته پخې کړې. د کافي یوه ډکه پیاله مې ورته په میز کېښوده. د مننې په ډول یې زما سترګو ته راوکتل. په خوړلو یې داسې شروع وکړه لکه ډېر وخته چې وږی وي. زموږ په کور کې پاس یوه وړه خونه تشه وه. د هغه لپاره مې هلته بستره هواره کړه. جان تر دې وخته ډوډۍ خوړلې وه. اوس یې په مزه مزه د کافي پیاله څکله. د مړښت سره یې په څېره کې ورو ورو د اطمینان نښې راڅرګندې شوې. هغه ته مې خپله بستره ورو وښودله. ویده شو. سهار نسیمې له خوبه پاڅولم. پوښتنه یې راځینې وکړه چې پاس خونه کې څوک دي. جان تر اوسه ویده و، داسې لکه ډېرې مودې چې شوګیرن وي. نن د شنبې ورځ رخصتي وه. ما تر څو جامې بدلولې جان هم راویښ شو. په کور کې مې ډېر کارونه وو. د حجرې دیواله کاغذ ډېر زوړ شوی و. بدلون ته یې اړتیا وه. نوې غالۍ مې راوړې وه. هغه باید په خونه کې هواره کړې وای. د کور په څنګ کې د وړې باغچې صفایي ډېره ضروري وه. له ډېره وخته مې دا کارونه په پلان کې وو، خو د وخت د نشتوالي په سبب راڅخه دا هر څه ګډوډ پاتې وو. د کار پیل مې د حجرې له دیوالي کاغذ وکړ. جان هم را سره ملګری شو. موږ ټوله ورځ په کار تېره کړه. تر ماښامه مو د حجرې ټول کار خلاص کړ. دواړه ډېر ستړي شوي وو. ما فکر کاوه که چیرې جان ولاړ نه شي ښه به وي. بیا به سبا د باغچې د پاکولو کار را سره وکړي. د ماښام له ډوډۍ وروسته نه هغه د تګ څه وویل او نه ما ترې وپوښتل. د شپې ناوخته ما ته خوب راغی. جان ته مې ویل ته هم ویده شه چې ستړی. ټوله ورځ د انجمې طبیعت ښه و. کله کله به زموږ د کار په منځ کې راتله. په وړه ژبه به یې خبرې کولې. تر ما زیاتې جان سره طبع ولګېده. دا ورځ به هم په کار تېره شوه. د کور او باغچې بڼه بیخي بدله شوه، داسې لکه نوي کور ته چې راغلي یو. د دوشنبې په ورځ زه خپلې وظیفې ته لاړم. ماښام چې کور ته راستون شوم په ټول کور کې صفایي شوې وه. نسیمې راته وویل جان درسته ورځ په کور کې کار کړی دی. اوس یې انجمه پارک ته د لوبو لپاره بیولې ده. جان چې راغی د انجمې په لاسو کې د چاکلیټو پاکټونه، نانځکې او پوکڼې وې. موږ د ماښام د ډوډۍ وخوړه. تر ډېره ټلویزیون ته ناست وو. د سه شنبې په ورځ نسیمه خپلې وظیفې ته تله. جان ته مې وظیفه وسپارله چې انجمه سهار وړکتون ته بوځي او ماښام یې بیرته راولي. ماښام چې کور ته راغلو جان د انجمې مخ او لاس پاک مینځلی او نوي جامې یې ورته اغوستې وې. ما او نسیمې زر زر ماښامۍ تیار کړ او د تل په څېر بیا شپه شوه. جان د معمول سره سم خپل وظیفه سرته ورسوله. انجمه وړکتون ته بیول، ماښام بیرته راوستل، هره شپه یوه کیسه ویل، له ما سره یو څه خبرې کول او ویده کېدل.
جان ورو زمونږ د وړې کورنۍ یوه برخه شوه. د هغه له انجمې سره ډېره مینه وه. له انجمې سره له وړاندې هم د لوبو ډېر شیان ول. د جان په راتګ سره دا شیان نور هم زیات شول. هغه به د خپل تقاعد زیاتې پیسې په انجمې مصرفولې. هغه ډېر صادقه او مینهناکه سړی و. جان 2 اولادونه درلودل، زوی او یوه لور. زوی یې په امریکا کې او لور یې په استرالیا کې واده و. میرمن یې 15 کاله پخوا په کومه پیښه کې مړه شوې وه. د هغه یو ورور په انګلستان کوم کونج کې اوسېده، خو دواړو هیڅ اړیکه سره نه لرله. زموږ کور ته له راتګ وړاندې جان د بوډاګانو په یو مرکز کې اوسېده، مګر اوس زموږ د کور یو فرد و. په مسافرۍ کې موږ ته یو مشر او انجمې ته یو ښه دوست په لاس ورغلی و. یوه ورځ انجمه تبه نیولې وه. موږ هغه ته جان ته پرېښوده. غرمه مهال جان زما دفتر ته زنګ راووهه چې انجمه په روغتون کې ډاکټر یې کور ته راغوښتی و، خو هغه ورته په روغتون کې د بستر کېدو مشوره ورکړې وه. زه او نسیمه روغتون ته ولاړو. جان د روغتون بهر دیوال ته ولاړ و. په لاس کې وړوکی سلیب نیولی و. نه پوهېږم څه دعا به یې لوستله. زه ډېر وارخطا شوم. ګوندې د انجمې طبیعت ډېر به خراب وي، خو ډاکټرانو راته تسلي راکړه چې اوس بیخي ښه دی. د شرې د ناروغۍ له امله یې مخ سور او ستر غلی پړسېدلی و. کور ته راغلو. د شپې مې داسې حس کړل چې په کور کې څوک ګرځي راګرځي. جان ته خوب نه ورته. ټوله شپه ویده نه شو. زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې زموږ او د جان ترمنځ کومه اړیکه، کومه جذبه وه چې هغه درسته شپه ویده نه شو. انجمه د هغه هیڅ نه وه، نه یې لور، نه لمسی او نه یې کومه بله خپلوي ورسره لرل. جان د بیل مذهب، بیل کلتور، بیل هیواد او بیل ژبې ویونکی او په خپل هیواد کې د یوه مسافر په ډول ژوند تېراوه. په بله ورځ زه او نسیمه ماښام روغتون ته ولاړو. جان له سهاره هلته تللی و. موږ چې ورسېدو هغه د پایوازانو په ځانګړي ځای کې ناست و. دننه په ورتګ سره راته معلومه شوه چې د نرسانو سره یې شور کړی دی چې تاسې د ناروغ ښه پالنه نه کوئ. د نرسانو مشر راته د جان له لاسه شکایت وکړ چې د روغتون قوانین نه مراعتوي، باید کور ته یې بوځم ځکه چې په شور او ذوق یې ناروغان نارامه کیږي. زه ډېر پریشانه شوم چې ولې یې داسې کړي دي. له جان څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې د روغتون له خلکو سره شور او ذوق کړی دی. هغه زما په پوښتنه خفه شو. کور ته په راتلو یې په ټوله لاره کې یوه خبره را سره ونه کړه. د موټر هنداره کې مې جان ته کتل. د هغه په سترګو کې اوښکې وې. غلی ژړل. ورته مې وویل زما په خبرو لکه چې خفه شوې. هغه به ما ته چارلي غږ کوه. په غریو نیولې غږ یې وویل نه چارلي، ولې به درځنه خفه کېږم؟ زه له تاسو د خفه کېدو هېڅ حق نه لرم. زما خپل اولادونو چې داسې بې کسۍ ته پرېښیم، په بل چا څه حق لرم؟ ما ترې بخښنه وغوښته. ورته مې وویل موږ هم ستا د اولادونو په څېر یو، ستا ټولې خبرې پر ځای دي. انجم له روغتونه راغله او زموږ ژوند هم ورسره بیرته د پخوا په څېر شو. کال داسې تېر شو لکه اونۍ. د کرسمس په ورځ جان انجمې ته یو قیمتي نانځکه واخیسته. هغه د جان سره داسې بلده شوې وه چې نسیمې ته اندېښنه پیدا کړه. ویل یې ورځ که خپل هیواد ته ستنېږو د دوی دواړو برخلیک به څنګه شي. جان ډېر په قراره زموږ په کور کې خپل ځای جوړ کړی و. اوس موږ ته د خپلې کورنۍ د یو غړي په څېر معلومېده. د هغه ژوند هم ډېر عجیبه و. ډېر پخوا یې خپل زوی لیدلی و. یوازې د کرسمس په اخترونو کې به یې د مبارکۍ کارت ورته رالیږه. خو اوس دا لړۍ هم بنده شوې وه ځکه د جان زوی پیټر اوس واده کړی او په یو بل ښار کې اوسېږي. تل به یې ویل خدای خبر د پیټر به بچي وي که به یې نه وي. که وي نو څنګه به وي؟ کاش هغوی مې لیدلی شوای. ما ته به یې بابا ویل. له ما سره به یې د انجمې په څېر مینه لرلی. هغه به کله هم د لور په اړه چې په استرالیا کې اوسېده څه نه ویل. یو ځل د جمعې په شپه نسیمه او انجمه دواړه ویده وي. له جان څخه مې پوښتنه وکړه چې کله استرالیا ته تللی. تصادف داسې و چې ټلویزیون باندې د استرالیا د ابوریجنز په اړه خپرونه روانه وه. ځکه مې له جان څخه پوښتنه وکړه. ابوریجنز د استرالیا بومي اصلي اوسېدونکی دی. کله چې انګریزان استرالیا ته ورسېدل، دوی د دې پراخه او له ذخیرهو ډک هیواد د نیولو په خاطر ډېر بومیان ووژل. د ابوریجنز د یو وګړي د وژلو په بدل کې به $10 ورکول. زما د پوښتنې سره جان په ترخه مسکا وویل هو چارلي، استرالیا ته تللی یم. هلته مې لور میشته ده. ما غوښتل چې هلته له خپلې لور او لمسیانو سره واوسم، خو داسې ونه شول. هغوی له ما سره هم هغسې وکړل لکه انګریزانو چې له ابوریجنز سره وکړل.
استرالیا ته له ورتګ یوه میاشت وروسته مې لور راته وویل پلاره باید بیرته انګلستان ته ولاړ شي. زه د دې خبرې په علت پوه شوم. د هغې ماشومانو هم را سره داسې مینه لره. د هغوی وړوکی زوی انډرو داسې را سره بلد شوی و لکه اوس چې انجمه را سره بلد شوې ده. یوه ماښام موږ ټول له کوره بهر په چمن کې ناست وو. د بیر بوتلې مو په مزه مزه څښلې. ماشومان لوبېدل. ناڅاپه انډرو د دیوال له سر نه راوغورځېد، ژوبل شو. مور او پلار یې ورپاڅېدل. څو ګوري چې کوم ځای یې ژوبل شوی، خو انډرو هغوی پرېښودل. په ژړا ژړا زما غېږې ته راغی. هغه له ما سره ډېره مینه لرله. دې کار په هغوی بد اغېزه وکړه. هغوی داسې انګېرل ګوندې ما ترې بچی قبضه کړی دی. تر اوسه مې د خپلې لور د هغې ورځې څهره په ذهن کې ده. نامهربانه او د پردیتوب له نښو ډکه څېره. په دې زمانه کې د خپلو هیڅ ارزښت نشته. انډرو د هغوی زوی و. هغه له ما سره مینه لره. له ژوبلېدو سره یې زما غېږ ته رامنډه کړه. دوی داسې فکر وکړ ګوندې د تل لپاره له دوی څخه ماته راغی. بس له هغې ورځې مې په استرالیا کې زړه تنګ شو. بیچاره انډرو مې په ژړا پرېښود. اوس هم د هغه معصومه څېره او له اوښکو ډکې سترګې نه هېرېږي. اوس خو به انډرو غټ شوی وي او زه به یې هم هېر شوی یم. اوس که مې وویني شاید وبه مې نه پېژني، مګر اوس هم ټول راباندې ګران دي. لکه هغوی سره مینه لرم، ډېره بېغرضه مینه. د هغه د کیسې له اورېدو وروسته مې په زړه کې جان ته وویل وخت او زمانه بدله شوې ده. انسانان او د هغوی اقدار بدل شوی دی. ته د پخواني زمانې بېتمې او بېغرضه سړی ته باید ومرې مخکې له دې چې د دې زمانې نور ځان غوښتنې او خودغرض یې ووینې او غمجن شي. بیا هغه وخت راورسېد چې په انګلستان کې مې کارونه خلاص شول او وطن ته د تلو تکل مې وکړ. زموږ د تمې خلاف جان په ډېره حوصله موږ او انجمه رخصت کړو. هغه زموږ سامانونه په ډېر احتیاط وتړل. موږ درې واړو ته سوغاتونه واخیستل او د هیترو د هوایي ډګر پورې بدرګه کړو. هغه پلان لاره چې موږ له رخصتېدو وروسته خپل کور ته په نیو کاسټل کې وستنېږي. په ما زړه مې ترې رخصت واخیست او هغه په ډېره مینه له انجمې سره مخه ښه وکړه. زه پوهېدم چې هغه په خپل همت اوښکې ټینګې کړې وې. موږ ترې روان وو. په اخري ځل مې شاته وکتل. جان د هوایي ډګر د اوسپنیزې جالۍ سره په داسې حال کې ولاړ و چې له سترګو یې د اوښکو سیلاب روان و. زما ګامونه درانه شول. تګ راته ګران و. د انجمې مخ ته کېدم چې هغه شاته ونه ګوري او په جان یې سترګې ونه لګي. بیا ورځې په اونۍ په میاشتو او میاشتو په کلونو واوښتې. نه موږ فرصت لره او نه د جان له حاله خبرېدو. انجمن نوي خلکو او نوي ښوونځي ته راغله او ډېر ژر یې برمنګم له یاده ووت. اوس ورته هر څه د یو خوب لیدل و. یوه ورځ زما په ادرس له لندن یو لیک راغی. د فرینک د وکیلانو د ټولنې لخوا په خط کې د جان د مړینې خبر لیکل شوی و چې په یو ترافیکي کیښه کې وژل شوی و. 10 ورځې په یو روغتون کې بستر او هلته مړ شوی و. په پاکټ کې د هغه د وصیت یو نقل پروت و چې لیکلي و د جان ټول جایداد د خرڅ شي او پیسې د 2 برخې شي. یوه برخه د بانک لاره انجمې ته او بله برخه د انډرو لپاره استرالیا ته واستول شي. دا اوس چې موږ په کوم ښکلي او قیمتي کور کې اوسېږو دا زموږ نه دی، دا د انجمې کور دی. د کور په لوحه د هغه په یاد لیکل شوي دي د جان مینه. او په دې ډول مو د تل لپاره د هغه یاد تازه ساتلی دی چې ویل به یې مینه هغه مینه چې بېتمې بېغرضه او بې شرطه وي. پای. دغه لنډې کیسې ته په کتو موږ او تاسې باید د یو بل په قدر باندې پوه اوسېږو. همیشه باید د یو بل احترام وکړلو، یو بل ته مینه ورکړو، یو بل تحمل کړو. همیشه د مشر او د کشر منځ فرق باندې ځان پوه کړو. د مور او پلار په احترام باندې ځان پوه کړو. ځکه دا نړۍ نیمګړې ده. نن زموږ سره چې هغه خلک دي چې څوک چا سره مونږ خوني یا د وینې اړیکه لرو سبا به نه اوسي، نو هلته بیا افسوس بې معنا دی. راځئ چې دغه افسوس ته په خپل ژوند کې ځای ورنه کړو. له اورېدو مو مننه.